الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى خيست نمونا أو صفات بيانيدو او الله سبحانه وتعالى مكمل منگا پینزا او یا نمونه ذکر کریو. پا آخرانی درس کے دا اللہ دو نمونه بیان شیو، الخبیر الوکیل، دو نمونه دا اللہ بیان شیوی. دا غین بعد دا اللہ سبحانه وتعالى یو نم دے المقیت. دلیل پا دی بندی پا سورة النساء کی دے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. او دے اللہ پا ہر شی بندی مقیت. وضاحت بے کوچ مقیت ستوئی. سورة النساء کی اللہ دینم تذکرہ کردی دا المقیت اسم فاعل دے دا غچا دا پارا چی موصوفی پا اقاتے سرا بالاقاتہ. دا دی دیری معنی دی. القوت پارا بی کی قوت دا آغا رزق و خوراک تاوی چی دا انسان دا بدن پا غی سر جوندے دی تا قوت ویلے کی. القوت قوت پارا بی کی آغا رزق تویلے کیگی، آغا خوراک و سخاک تویلے کیگی چی پاغی سر بدن جوندے. لکہ اللہ پا قرآن کی وقدر فیہا اقواتها. ما پا دی زمکہ کی دی طول خلقو آغا رزق دا مخلوقاتو آغا ما پا اندازی سر تقسیم کردے. وقدر فیہا اقواتها. اقوات جمع دا قوت. یو معنی دی که دن پرته دا المقیت الکفیل، زموار. زموار پا دی چی خلقو تبا دا گوی اگا قوت رسی. قوت منگوی کن خوراک تاوی، سخاک تاوی. نو زموار دا دی چی خلقو تبا دا گوی اگا خوراک سخاک رسی. یو معنی پا دی که دن دا پرته دا. جو معنی پدی کی دن پرتا الحفیظ، حفاظت کون کے. دریو معنی پدی کی دن پرتا دا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. نو بازوی مقتدرا مطلب چا اللہ پا ہر شی بند قادر دے. نو یو معنی پا المقیت کی پرتا دا قدرت لرون کے. قدرت لرون کے. دغشان مقیت گواتم ویلکی گی الشہید. المقیت الشہید گوئی کون کے. پاولے کے منگ دا معنی ذکر کرا الرزاق، رزق ور کون کے. المقیت کی دن دا معنی پرتا رزق ور کون کے، رزق رسون کے مخلوق تا. دی کی دن دا معنی پرتا دا الحسیب، دیش پاگم معنی والا حساب کون کے. یعنی اللہ المقیت سمت اللہ حساب کون کے دے. اب بعض دا معنی ذکر کئی لغت پہ اعتبار سر پدی کی یو معنی دام دا المقیت ہمیشہ پاتی کی دن کے. دا معنی بکم دن پرتا دا. دا خوی لغت پہ اعتبار سر پدی کی دن دا معنی پرتی. نو اللہ سبحانہ وتعالی یو نم دیسی شے المقیت. قادر دے رب العالمین پا دی باندی چی مخلوق تا دا غوی اگا خوراک او سخاک ورسی. منگوی پا دی که دن معنی پرتا الکفیل، زموار. نو دا زمواری من اللہ غستے دا. المقیت یعنی اللہ زموار دے چی دی مخلوق تا دا غوی اگا رزق، دا غوی اگا قوت ورسی. دا رزق پیدا کرے ماغا دے، رسی ماغا او دا زمواری ماغا ستے دا. نو ذکر دے المقیت. المقیت
رب العالمین قادر دی په هر څه باندې. دې دنه معنی پرته وه قادر. نو الله قادر دی په هر څه باندې، حفاظت کوونکی دی د هر شي. د ټولو مخلوقاتو حفاظت کوونکی هغه رب العالمین دی. مخلوقاتو کې صرف انسان خو نه دی چې انسان دی، نه د دې ځمکې او د اسمان، نور او سپومۍ، د څاروي، ځناور، مرغۍ او د هر څه چې دنه دي په دې مخلوقاتو کې راځي، د ټولو حفاظت کوونکی هغه المقیت ذات دی. المقیت رب العالمین المقیت دی. هر چاله به د هغه جزا او سزا ورکوي، حساب به کوي د ټولو سره. لکه سورة النساء کې الله څه وایي؟ من یشفع شفاعة حسنه، چا چې سفارش وکړو ښایسته سفارش، یکن له نصیب منها، الله به له د هغې نه حصه ورکوي، برخه به له ورکوي. ومن یشفع شفاعة سیئه، او چا چې بد سفارش وکړو، بد ناروا، یکن له کفل منها، نو په ده باندې به بوجي د دې. ګوره دواړو ته به برخه میلاویږي، که چا ښه کار کړی دی هم برخه میلاویږي، او که چا بد کارون کړی دی هغه ته هم میلاویږي. ځکه الله وایي وکان الله علی کل شیء مقیتا، او دی الله په هر شي باندې قادر او حساب کوونکی. قادر دی په دې چې حساب وکړي. ګوره حساب کتاب هغه څوک کولی شي چې هغه قادري او هغه نافذولی شي د خپله فیصله. اوس رب العالمین به په آخرت کې فیصلې کوي، څوک په حق او څوک په ناحق، او څوک جنتي دی څوک جهنمي دی. نو رب العالمین قادر دی په دې باندې، بیا د خپله فیصله نافذوي، څوک د هغه نه اخوا دېخوا کېدی نه شي. اوس که موږ یو مخلوق راولېږي او فیصله وکړي، څوک یې ولې مني نه، نو کوي دې فیصلې کوي. رب العالمین هغه فیصله کوونکی ذات دی چې بیا قادر دی په دې باندې چې د خپله فیصله نافظه کړي، او هر یو ته هغه څه ورکړي چې د څه حقداري. دې ته ویل کېږي المقیت. رب العالمین المقیت دی، رزق رسونکی دی مخلوق ته، او هر مخلوق ته رزق ورکوي د هغه مناسب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله وی په دې ځمکه باندې چې څومره زنده سري ګرځي او څومره مخلوقات دي، د ټولو رزق په چا باندې دی؟ هغه په الله باندې دی. ځکه المقیت دی کنه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. الله وی ماته یو څاروی وښایي چې هغه د ځان سره خپل رزق ګرځوي. وی ښایي یو څاروی زه چې هغه ګرځي او د ځان سره د هغه رزق ګرځوي، او بی دغې نه خوري خلک وایي چې ځان سره خپل رزق ګرځوي. نه، هېڅوک یې نشي ښوی. صحیح ده، زه انسان خو یو سړی به داسې ووایي بالفرض چې ما جي محنت وکړو، ما جي محنت وکړو، اگر که دا قصې به نه کوي ما جي محنت وکړو. محنت خو یو سبب دی، رزق درکوونکی الله دی او دا سبب جوړوونکی هم الله دی. اوس راشي څاروي له، نو ته یو څاروی داسې وښایې چې هغه د ځان سره رزق ګرځوي، نشي ښوی. خو نو څوک ورته به رزق ورکوي؟ الله یرزقها، الله رزق ورکوي دې څاروي له. نو ځکه مطمئن اوسئ، تاسو ټولو ته دا وایو د رزق په دې معامله کې بالکل مطمئن اوسئ، او دا خبره یاد ساتئ، رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې په تا پسې مرګ ګرځي. د مرګ نه خلاصۍ نشتی، د رزق نه هم خلاصۍ نشتی. بالکل مه یېرېږه په دې مسله کې. او که تا نه ستا رزق ګډوډ شو، نو د رزق نه ته نه ګډوډ کېږي او په تا پسې راځي. په عرش باندې یو رب دی، هغه ذمواري اخیستې ده د دې رزق. موږ د الله سره لوز کړی چې موږ به ستا بندګي کوو. الله لوز کړی دی زه به د رزق در کوم. نو رب العالمین خو خپل لوز پوره کوي، خو موږ خپل لوز پوره نه کوو. موږ چې کوم لوز کړی د الله سره چې موږ په ښه طریقې سره ستا بندګي کوو،
نو هغه د ډېر حده پورې موږ نه دی پوره کړی او رب العالمین خپل لوز پوره کوي. نو دومره غم د رزق راغسته، صحیح ده چې انسان د رزق غم به کوي، د هغې لپاره به محنت او کوشش هم کوي، اسباب به هم لټوي، خو دومره غم کول چې انسان عقیده ورانې شي، عقیدې ګډوډه شي او د الله په باره کې بیا غلط ګمانونه او غلطې نظریې بیا د الله په باره کې ساتي چې الله څاروي له رزق ورکوي تعلیم درکړي. ګوره په دریاب کې دننه مهیله الله رزق ورکوي، تله یې پورې وچه نه درکوي. په سوړه کې دننه میږي له الله رزق ورکوي، تله به یې نه درکوي. په سوړه کې دننه یو مار د ځمکه کې دننه اوسېږي لړم له او بل شی چې هغه ځمکه کې دننه سوري کې اوسېږي، دننه پکې پروت وي، دله الله رزق ورکوي، تله به الله نه درکوي. حالانکه ته اشرف المخلوقات، مخلوقاتو کې بهترین مخلوق او عزتمن هغه انسان دی. نو الله به زناورو له رزق ورکوي او د عزتمن مخلوق به پرېږدي دله به رزق نه ورکوي. د آیت ساته ستا د رب یو نوم دی المقیت. موږ سره مخکې نور نومونه تېر شوي دي، الرزاق، الرازق، هلته موږ تفصیل کړی دی او دې کې هم دغه معنی یوه پرته ده، المقیت رزق رسوونکی. تاسو ته آیت واورم، الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. یقینا الله دې رازق نه دی ویلی، الرزاق ډېر رزق ورکوونکی دی. نو بیا څه وایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. د مضبوط طاقت خاوند دی. نو سوال زړه کې دا راځي چې د دې نوم سره دې خبرې ته څه ضرورت و چې الله د طاقت خاوند دی، الله رزق ورکوونکی دی، بس دی ورسره په دې ووایي چې الله رزق ورکوونکی دی او د طاقت خاوند دی. دی ورسره په دې ووایي چې الله رزق ورکوونکی دی او طاقت لري هر چا ته د رسولو، د طاقت خاوند دی که نه. نو د رزق هر چا ته رسوي نو ته یې غم مه کوه، تا ته به یې در رسوي خو ته د هغه بندګي کوه، ته الله راضي که. سحر ماښام بس موږ د خېټې پورې خېټې د خېټې بندګي کوو. ځکه حدیث کې راځي چې تعس عبد الدرهم و عبد الدینار و عبد الخمیسه، هلاک دی بنده د درهم او بنده د دینار او بنده د شړۍ او بنده د صادر او بنده د کمبل، د دې لپاره تباهي دی. نو څنګه بنده د دینار او درهم، چا خو دینار او درهم او ریال او روپۍ ته سجده نه لګولې. معنی دا دی چې د ټول مقصد هم دقه وي او دین تغییر شي، نو بس د بندګي او قسمه شروع کړي د ریال او د ډالر او د شړۍ او د صادر او د کمبل. الله دې دغه حالاتونه موږ لرې ساتي. رزق تقسیم کړی شوی وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله وایي په اسمانونو کې ستاسو رزق دی. رزق په کوم ځای کې دی؟ په اسمانونو کې دی. هلته د الله سره یو کتاب دی، هغه کتاب کې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 500 کاله مخکې خبرې لیکلي دي او کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې. حدیث کې راځي الله هغه کتاب ځان سره ساتلی د عرش په خوا کې دی. هغه کتاب کې د هر څه لیکلی شوي دي. نو په لیکلی شوي شي باندې غم کول د قمقل انسان کار دی. او قلمونه اوچت کړی شوي دي، پاڼې وچې شوي دي، بس خبره ختمه شوه. ته اسباب لټوه، محنت کوه، خو یقین په چا باندې ساته؟ الله باندې ساته. د اسباب جوړونکی هم الله دی. که ته دا وایې ما سره ګاډی دی، دا ګاډی درکوونکی هم الله دی. که ته وایې چې ما سره کمپني دی، دا سبب هم الله جوړ کړی. که ته وایې زه دیاړۍ له ځم، دا سبب هم الله جوړ کړی. نو ټوله خبره الله ته واپس ده. نو که چېرته رزق کې داسې کمی راشي نو ګبراویږه مه. حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تلی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی. دا حدیث کې راځي خپل رزق به ختمې بیا به د دنیا نه ځي. نو غم ډېر مه کوه، بل دا غم مه کوه ستا رزق بل سړی نشي خوړی ګورې او ته د بل چا رزق نشي خوړی. زموږ په دې پښتنو کې دا کمزوري عقیده ده او نظریه ده،
پلانی ما ته داسې وکتو پلانی دې چلو کو بس در باندې کار خراب کو در باندې رزق خراب کو رزق ستا چې کوم نصیب دی هغه به تا ته میلاویږي حدیث کې راځي ما تاسو ته بر بیان کړی یم چې انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک کم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدونه او کم چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدونه هر انسان خپله برخه ده هغه ته به میلاویږي بیا رب العالمین المقیت ذات دی نو دا رزق یې داسې راورولی نه دی الله خو ډېر حکیم ذات دی که نه وما ننزله الا بقدر معلوم الله اکبر الله وایي زه په اندازې سره هر شی راکوزو اوس که یو انسان د مور د خېټې نه راوتی وي او د 80 کاله عمر دی او د 80 کالو رزق ورسره الله یو ځای راکړی دی دا به ته یې ښودی په کوم ځای کې په کوم ځای کې به تا دا بوج ګرځولی نه رب العالمین وایي زه په اندازې سره چې مناسب وخی مناسب ځای د انسان له رزق ورکوم تنګی یې نه الله نو به چاله لږ چاله ډېر چاله لږ چاله ډېر دا هم د الله هغه کار دی چې د حکمت نه خالي نه دی ټولو انسانانو له الله یو شان رزق نه دی ورکړی او که ټولو له یو شان رزق ورکړی وی نو بیا د حکمت خلاف خبره وه الله وی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الله وی که ما دا رزق پراخه کړی وی او سم مې راورولی وی په دې خپلو بندګانو نو دوی بیا په ځمکه کې فساد کوو زیاتی کوو بیا سرکشي پکې راتله بیا پکې تکبر راتو بعضو ته ګورې نه یو څو روپاټۍ ورسره وشي په هغې سره ګډوډ شي دین پرېږدي نو که الله دا رزق داسې راورولی وی په ټولو باندې یو شان نو بیا به دې خلکو کې سرکشي راتله نو الله مناسب رزق ورکو اچاله چا سره حدیث کې راځي چې چا سره مالداري مناسب ده الله وله مالداري ورکړه چا سره غریبي مناسب ده الله وله غریبي ورکړه څوک منځني حال کې دی ما تاسو ته مخکې ورځو کې دا خبره کړې ولله المثل الاعلى د الله خو اوچت مثال دی او الله پاک د تشبیه او د تمثیل او د هر څه خو هسې دې مخلوقاتو ته وګوره اوس ته پلار یې په کور کې او ستا 4-5 زامن دي ټول ته یو شان خرچه نه ورکوې که نه ټول یو شان خرچه ورکوي ټول یو شان نه ورکوي ولې ځکه چې د هغوی حالاتو ته به ګوري بیا به ورکوې که نه او د چا خرچه ډېره لږي هله ډېره ورکوې چې هغه لږه لږي لږه ورکوې کم بېدینه دی او د خرچې خرابۍ هغه له به لږه ورکوې کم دینداره دی په دین کې لګوي یا ځان له پې تجارت کوي او ښه سړی دی هغه له به خرچه به یې لږه ډېره ورکوې کم مشر دی د هغه خرچه به ډېرې کم کشر دی د هغه خرچه به لږی داسې به ورکوې که نه ټول له به یو شان هر څه ورکوې ټول له به یو شان نه ورکوې نو الله سبحانه وتعالی دا رزق تقسیم کړی دی او په دې کې د الله حکمت دی الله وی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله بعض غوره کړي دي په تاسو کې په بعضو باندې د رزق په معامله کې المقیت ذات دی ځکه که چېرته موږ ټول یو شان وی نو د دنیا دا نظام نه چلېد غریب دی مالدار ته محتاج دی مزدوري ورسره کوي په دوکان کې ورسره لګېدلی دی تنخوا ته یې ضرورت دی نو که دی او دغه دا څوک چې نوکر دی که دی هم د دې مالک په شان وی نو ده سره یې مزدوري کوله ده سره یې کار کو نو الله سبحانه وتعالی المقیت ذات دی رزق رسوونکې په ښایسته طریقې سره او څومره چې مناسبي هم دومره رزق ورکوي هغه رب بیا چاله ډېر وخته پورې رزق چاله لږ وخته پورې لږ وخته پورې معنی دی چې بس مرګ پرې راشي ختم شي رزق یې لګي په دنیا کې د چا رزق ډېر وخته پورې موږ وایي او معنی په دې کې ده نه دا پرته دی چې حفاظت کوونکی نو رب العالمین حفاظت کوونکی دی د دې مخلوقاتو او د دې بندګانو د اعمالو ښه مطمئن اوسه ته چې څه کې د ټول د چا سره نوټ کېږي د الله سره نوټ کېږي او هېڅ یره مه کوه چې یاره کمی به راشي یا به زیاتی راشي نه پکې کمی راځي او نه پکې زیاتی راځي کیدای شي تا نه یېري خو د الله نه یېرېږي ځکه سورة المجادله یا سورة المجادله په هغې کې الله سبحانه وتعالی څه وایي چې کله
الله دا خبره بیان کی چې قیامت په ورځ به زه ټولو سره حساب کوم. نو زړه کې دا سوال راځي چې دا دومره اعمال چې ما کړي دي او زما نه یېرې دي، نو دې ما سره الله څنګه حساب کوي؟ نو الله هلته جواب کړی دی احصاه الله ونسوه. الله وایي که تا نه یېرې دي خو ما شمارلي دي ټول. اوس زما او تا نه دا یېرې دي چې د ځوانۍ نه بعد مونږ څه کړي دي، یعنې کله چې مونږ ځوانان شو او بالغان شو نو بیا مونږ څنګه ژوند تېر کړی، ډېرې مسلې زمونږ نه یېرې دي. کوم ځای کې مونږ ګناه کړې ده، کوم ځای کې مونږ نیکي کړې ده، هغه نیکیان یې رانه هم یېرې دي، ګناهونه رانه هم یېرې دي، خو عرش والا رب ته هر څه یاد دي. نو ځکه چې قدم اوچتې نو ډېر په سوچ سمج سره اوچته وګورئ. دا ټول هر څه الله المقیت ذات دی، حفاظت کوونکی دی د دې اعمالو. که بد عمل دی هغه هم نوټ شوی دی، که نیک عمل دی هغه هم نوټ شوی دی. الله المقیت دی که نه، قوت ورکوي یعنی رزق ورکوي بدنونو ته. صرف الله ګوره بدنونو له رزق نه ورکوي، الله زړونو له هم رزق ورکوي. د دې زړه هم ګوره رزق شته. د زړه رزق څه دی؟ ایمان. ایمان دا د زړه رزق دی. الله صرف بدن له رزق نه ورکوي چې صرف خوراک ته او څښاک ته او ډوډۍ خوره او بس که نه نه، الله زمونږ د زړونو هم خیال ساتلی دی. نو زمونږ د زړونو رزق هم موږ ته رالیږلی دی او هغه د ایمان دی او د الله پیژندل دي او د ایماني خبرې دي او د قرآن او د حدیث دا د زړه رزق دی. څنګه چې بدن ته خوراک نه چې دا بدن مړ شي، نو دغه شان دې زړه ته چې کله د هغه د رزق نه میلاویږي، ایمان پکې نه وي، الله یادول نه وي، قرآن او حدیث نه وي، ایماني مجالس نه وي، نو دا زړه مړ شي. تاسو وګورئ هغه کسانو ته چې کوم د علم سره تعلق نه ساتي او د علما د مجالسو سره او د قرآن او د حدیث سره او د تلاوت نه لري او د عبادتو نه لري، زړونه د هغوی مړوي. ځکه چې رزق دی هغه د زړه هغه خاص رزق د هغوی زړونو ته نه میلاوي، نو هغه زړه مړ شي. نو دا ټول رزقونه که هغه د بدن رزق دی او که هغه د زړه او د روح غذا ده. روح هم ګوره رزق شته او د روح غذا هم دقه د الله د ذکر او د الله د دین، په دې سره د روح تازه، په دې سره د روح ژوندی. ګوره حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر. کم سړی چې خپل رب یادوي او کم چې نه یادوي، د دوی مثال داسې لکه مړ او ژوند دی. نو کم سړی چې الله نه یادوي دا مړ دی. اوس که موږ په منځ کې داسې سړی ناست چې الله نه یادوي نو دی مړ دی. اگر که زموږ په مخامخ هغه څه شی دی ژوندی دی، خو بیا مړ څنګه دی؟ زړه یې مړ دی. ځکه چې زړه ته او روح ته د هغې هغه حقیقي غذا هغه نه میلاویږي. رب العالمین بدنونو له رزق ورکوي، ارواحو له ورکوي، خو اوس ملایکو ته هم رزق میلاویږي. د ملایکو رزق څه دی؟ ذکر، تسبیح، د الله بندگی. ځکه چې ملایک خو خوراک څښاک نه کوي که نه. خبرې مقصد مې دا و چې هر مخلوق له الله د هغه مناسب رزق ورکړی دی، ځکه چې رب العالمین دی المقیت. هر انسان له هر مخلوق له دومره رزق ورکول او داسې رزق ورکول چې د هغه سره مناسب وي. که دا خوراک څښاک نه وی نو دا جسمونه به نه وی، که دا ایمان نه وی، دا معرفت د الله نه وی، نو دا زړونه او دا روحونه دا به مړه وی. او که تسبیح او ذکر او د الله بندگی نه وی نو ملائک به نه وی. نو ټولو ته الله مناسب غذا ورکړې ده. د دې نوم فایده المقیت. د دې نوم فایده څه ده؟ اولنۍ فایده دا ده چې تا ته پته ولګېده چې تا ته رزق را رسوونکی څوک دی؟ الله دی. ستا د اعمالو حفاظت کوونکی څوک دی؟ الله دی. ستا حفاظت کوونکی الله دی. نو نتیجه به څه راوځي؟ نتیجه به دا راوځي چې د خپل رب سره به د محبت پیدا شي. چې وګوره هغه الله زموږ سره څومره محبت کوي، څومره محبت. موږ څومره نافرمانیانې د هغه الله کوو، هغه بیا موږ له رزق راکوي. اوس که ستا کمپني او ستا وړوکې غونته کې دوکانګۍ چې هغه ټوټل د 10,000 ریالو وي یا د 50,000 او ځان سره دې پکې یو کس په کار کړی د یو څو ګنټو دپاره
او لږه غونته کې تنخوا وله ورکې او دا سړی ستا خبره یو ورځ ونه منې خطا شو انسان دی ناوخته راغی یو وختي دوکان بند کو لاړ ته پې تنخوا بنده کړي ته څومره نافرمانیانې دغه عرش والا کې او بیا هم ته د رزق درکوي ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من احد داسې څوک نشتي چې د الله نه زیات صبر کوونکی چې څوک دی ولا زیات ورکوي او هغه دې صبر کوي د الله نه زیات صابره څوک نشته ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو و یهود و نصارا و مشرکان لګیا دي د الله دپاره بچي ثابتوي او الله ته کنځلې کوي او سره د دې الله هغوی له رزق هم ورکوي که ستا مور ته څوک کنځلې وکړي بیا به له څه ورکړي نه ورکوي ورکوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په چا باندې خرچه کوله مستح باندې مستح د هغه خپلو بیا چې کله د ابوبکر صدیق په لور باندې هغه بهتان ولګېدو په عایشه رضی الله عنها باندې نو بعض صحابه کرام هم په ناپوهۍ کې څه خبرې کړې وې نو په هغو کې یو څوک و مستح رضی الله عنه ابوبکر صدیق ته چې پته ورغلې چې مستح پکې و نو غوسه شو مستح ډېر غریب سړی و ابوبکر صدیق د ده د خرچې ذمهواري اخیستې و ټوله خرچه به ابوبکر صدیق کوله نو قسم یې وخوړو وایي که ده زما نه بیا یو روپۍ ولیده که نور څوک یې کوي نو ته به کوم لګیا شوې تو زما خپلې ما پېژنې زما لور پېژنې ته څنګه دا خبرې کړي الله ایتونه نازل کړو ولا یأتي اولو الفضل منکم تاسو کې چې کوم مالداران دي او د طاقت خاوندان دي او د مال قسمونه دي نه خوري چې موږ به غریبانو له رزق نه ورکو الا تحبون ان یغفر الله لكم الله وی بخا ورستا د نه د خوښه چې زه دې وبخم ابوبکر صدیق په ژړا شو یا الله زما خوښه ده چې ما وبخ بیا قسم وخوړو وایي چې څو پورې زه ژوندی یم د مې ستا خرچه په ما باندې او د ټول هر څه په ما باندې وګوره لکه هسې خبره کوم د انسان مزاج که نه چې کله دغه ته پته ولګېد ابوبکر صدیق ته چې مستح زما په لور پسې خبرې کړي نو خوراک هغه خرچې پې څه کړه ای بې بنده کړه دا زمونږ مزاج دی انسانانو مزاج دی څوک ستا مور ته کنځلي کړي ته ورسره بیا ملګرتیا نه کړي او دا مشرکان دا یهود و نصارا او دا د الله د دشمنان او د الله د دین د دشمنان لګیا دي الله ته کنځلې کوي او الله پسې بدې ردې وایي الله بیا هم لګیا د هغوی له رزق ورکوي دا د المقیت نو ستا به په دې خپل کله چې ته د الله دا نوم واورې نو مطمئن به شې او د خپل رب سره به د محبت څه شي ډېر شي چې وګوره زه د هغه په نافرمانۍ کې لګیم او هغه ما له رزق درکوي رزق راکوي بله دا چې یعنې ژوند به دې په سکون شي ولې به دې ژوند په سکون شي یقین به دی چې زما رزق ضایع کیږي نه زما چې کوم نصیب دی هغه به ما ته رارسي ځکه د سلفو په وخت کې دین نیکان مشران چې یو سلف صالحین په وخت کې یو بانډچي ته چا ده وایي دا بانډچیان اعراب ډېر ساده خلک وایي اوړه ګران شو اوړه او خبرې کولې خپل مجلس کې نن سبا چې زمونږ همدغه د وړو بوجۍ دومره شو ټماټر دومره شو نو موږ سره ګوره دومره کمی چې د پلانې شی ګران شو پلانې شی داسې شو پلانې شی هغه ته چا ووایي هغه یې څه پروا ونه کړی دې خبرې نو هغه ملګرو ته ته ډېر ناشنا سړی موږ ته وایو چې وړه ګران شو ته څه پروا نه کوې هغه وی ما ورسره لوز کړی دی چې زه به دې بندګي کومه هغه را سره لوز کړی چې زه به رزق در کومه هغه خو به خپل لوز مضبوط ولاړ دی خو زه کوشش کوم چې خپل لوز پوره کوه دا که د دین هم ګران شي ما له به راکوي ځکه چې هلته هغه لوز کړی وي زه به یې در کوم که د دین هم ګران شي راکوي او موږ چې کله واورو چې یاره شی ګران شو خو دې ته نه ګورو چې ولې ګران شو زموږ د ګناهونو اثراتو ته موږ نه ګورو موږ ډایرکټ باچا صاحب راټینګوو وزیر اعظم راټینګوو ډایرکټ صدر راټینګوو او وزیر اعظم الله دې تباه و برباد کړي دا باچایان دې الله ذلیله کړي چې الله لکه شی بیا ګران کو نو ته خو دې خپلو اعمالو ته مو وګوره که نه ته به څومره اوبه وکړي د دې خبرو تعلق خو زما او ستا د اعمالو سره هم دی که نه
زه به دوکې کومه خیر دی، زه به دروغ ویم خیر دی، زه به دوکې دړکې کوم خیر دی. خو که باچا صاحب دوکه وکړه، باچا صاحب دروغ ووی، نو بیا ټوله دنیا په سر راوچته و. بعضې روایتونو کې دا داسې خبره راغلې ده چې څنګه تاسو یې داسې به په تاسو باندې الله مشران راولي، چې څنګه تاسو یې داسې به په تاسو مشران راځي. یو روایت کې راځي چې ستاسو د اعمال به په تاسو مشران شي. اعمال خو نه مشران کېږي چې د اعمال به راشي به موږ به له پاسه مشران شي، خو د دې اعمال څنګه چې زموږ کارونه دي داسې سړی به په موږ مشر شي چې هغه به دغه شان کارونه کوي. نو چې کله تا ته پته ولګي چې ستا د رب یو نوم دی المقیت، نو بیا به ژوند په سکون سره تېری. ښه مطمئن اوسه، رزق به در الله درکوي، بلکل مطمئن اوسه. ته کوشش او توجه هغه اصل پسې ساته په دین او رزق دپاره لږ ډېر اسباب لټوه، کوشش کوه، محنت کوه، خو مضبوط او بنیادي خبره هغه دا ده چې یقین به په خپل الله ساتي. ښه دلته بله فایده، الله سبحانه وتعالی ګوره رزق ورکوونکی ځکه چې المقیت دی، ته د هغه رب بندې، نو ستا په ذمه باندې چې چا له رزق ګټلي د هغې ذمهواري پوره کوه. ستا بچو له رزق څوک ورکوي؟ الله ورکوي که خو سبب پکې څوک دی؟ ته. نو الله ته سبب ګرځولی، نو د دغه بچو خیال ساته، دوی له رزق پیدا کوه، د خپلې ښځې له رزق پیدا کوه، د لوږې نه یې مه وژنه. مونږ ګوره دا تاسو ته یو ناشنا فایده ذکر کومو، زړه به مو خوشحاله شي. مونږ چې کله په لاره کې غریب وینو، په لاره کې او هغه له 10 روپۍ ورکو، نو د زړه م څه خوشحاله وي چې مونږ غریب له څه ورکړه؟ صدقه ورکړه. صحیح خبره، غریب له صدقه ده، زړه م څه خوشحاله وي. خو کور کې چې راته ښځه ووایي چې 10 روپۍ په کار دي، نو بیا دا چغې او دا څنګه او دا حالانکې حدیث کې راځي دا هم صدقه ده. ما تاسو دا فایده وي، دا کور کې چې ته به بچو باندې خرچه کوې دا هم صدقه ده. الله المقیت دی، حفاظت د اعمالو کوي، ستا د عمل ګوره نه ضایع کېږي. ته دې مسافري کې په سعودي کې دي په کلونو او خوله دې نه تویېږي او قسمه قسم ناشنا خلکو منځ کې ژوند تېرې او سختې د باندې راځي او تا له به الله اجر نه درکوي. دې هر څه به الله تاسو له اجر درکوي. چې یو سړی د بچو دپاره لګوي چې زما د بچي دوی ګډوډ نه شي، دوی چاته لاس ونه نیسي، دوی چاته محتاج نه شي د الله نه علاوه، دوی سبقونه ووایي، دوی تعلیم وکړي، دوی دینداري زده کړي، دوی کې دین راشي، الله تعالی په دې اجر درکوي. حدیث کې د راځي په سنن ابي داود کې دی کفى بالمرء اثما، دې حدیث ته غوږ کېږدي ان یضیع من یقوت. د یو انسان دپاره وایي دا ګناه کافي ده، غوږو ته کېږدئ، د یو انسان دپاره دا ګناه کافي ده چې د ده په ذمه باندې چې د چا رزق لګېدلی هغه خلک ترې ضایع شي. دا ګناه ده. ګورئ بچو باندې خرچې کوئ، د ښځه باندې خرچه کوئ، دا غوټې ول ورکوئ او جمع کوئ، غوټې ول ورکوئ او جمع کوئ، او بچي غریبان یو شي ته محتاج او بل شي ته محتاج. په دې بچو خرچه، په دې ښځه باندې خرچه، الله دل اجر درکې او دا بچي او دا ښځه به دنم خوشحالي. حدیث د ابو زرع مشهور دی په ام زرع، حدیث ام زرع او ابو زرع، یو ابو ذر دی، ابو ذر نه یادوم، هغه 11 ښځې ناستې وي که د خپلو خاوندانو خبرې کولې، یو پکې ام زرع وه، دا د خپل خاوند نه سخته راضي وه، خوشحاله وه. نو چې کله د هغې نمبر راغی نو مختصر درته وایم، هغې ووایي ابو زرع، ابو زرع خو یې ځانله سړی دی، مټې مې وایي پیړې شوي دي چې د هغه کور ته راغلی یم، وایي بدن مې غټ شوی دی، مال ډېر دی، خوراکونه ډېر دي، زما لور ده هغه بدن یې غټ دی، هغه تکړه ده. نو داسې ښځې د خاوند نه خوشحاله وي چې کله پرې خاوند خرچه کوي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله بیمار و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې بیمار پرسۍ له ورغړی، نو یو خبره ورته دا کړې وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سعد یې خبره یاده ساتوي، ما تجعل فی فی امرأتک، هغه نوڼۍ چې ته د خپلې ښځې په خوله کې ږدې صدقه، دا هم صدقه ده، الله به اجر درکوي. نو تاسو چې کومې خرچې کوئ په بچو باندې، تندې ورته مه
تریو کوو چې بس دا ته صدقې کې ټولې ګورې یعنې څومره اجر ته د اوسه پورې ګټلی ته وګوره د اوسه پورې ته د بچي لوی کړي دي او د الله نه بعد ته د هغوی رزق د هغوی له پیدا کړی دی او هغوی له دې منډې وهلي دي څومره اجر ته ګټلی څومره اجر ته ګټلی لکه چېرته موږ ته پته ولګي چې دا زموږ دپاره صدقه م ده نو موږ به ډېر په کوله او سینه باندې بیا خرچه کوو ورسېدی به که نه نو کوم چې په جیب باندې لړم کېنولی دی په خپله هم نه لګوي په ځانه په بچو هم نه لګوي نو دی ساتئ چې په بچو باندې خرچه د صدقه ده الله به دله دې اجر درکوي چې د دې سره بندی چې د هغه نوم دی المقیت هر چا ته رزق رسوونکی دی نو تم الله یو سبب ګرځولی د بچو دپاره او د مور پلار دپاره او د ښځې دپاره چې رزق وله ګټي خصوصا په مور پلار خرچه کوئ ډېره خرچه په مور پلار کوئ ځکه چې دا پیسې د بیا هم راځي او بیا به هم وګټي خو مور پلار هغه رشته ده چې یو پیر په قبر کې کېښودو کیسه ختمه شو دا صرف یو پیري بس چې یو پیر د مور پلار خاورو د ډیري لاندې کړو خبره ختمه شو دا سوچ ته نشي کولی چې بیا به مور پلار راشي ښکلې خرچه په هغوی باندې کوئ ښه مزېداره دا تپوسونه دې مه کوه ها څه په کار دي کله کله د مور پلار خصوصا چې هغه ډېر درانه او اخلاقیاني هغه دې بچي ته ویم نه چې زما څه په کار دي ته د ځان نه د یو بوډا انسان څه په کار دي د ځان نه خرچه کوه د یو بوډۍ مور څه په کار دي د ځان نه ولېږه نه بعض نیم به له 500 روپۍ ولېږي روپۍ او بیا یې ترې میاشت په اخره کې د بې شرمه تپوس کوي دې په کوم ځای کې ولګولې پته یې چې دومره لګولي په لکاو تا نه چېرې تپوس کړی څه ورځ نو په مور پلار خرچه کوئ دا ډېره ګټه صدقه ده ډېره ګټه صدقه ده چې دا بوډا پلار لاس اوچت کړي ستا دپاره دعا وغواړي بوډۍ مور ستا دپاره لاس اوچت کړي دعا وغواړي نو الله به د دنیا هم ښایسته کړي الله به د آخرت هم ښایسته کړي د هغې نه بعد یو نوم دی د الله النصیر النصیر په صاد سره دلیل په دې باندې په سورة الانفال کې دی چې دا د الله نوم دی الله وایي فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير النصير صيغه د مبالغه ده على وزن فعيل پاسل کې نصر او نصرت په عربی کې د مرستې ته وایي مرسته دا خو واضحه ده د دې نوم دا معنی مشهوره معنی واضحه ده النصیر مرسته کوونکی النصیر الله مرسته کوونکی دی نصرت کوونکی دی لغت په اعتبار سره خو دې مشهوره معنی دقه ده یوه مرسته په دې کې دا معنی پرته ده مرسته کوونکی دغه شان په دې کې دا معنی پرته ده انتقام اخیسته بدله اخیسته ولمن انتصر بعد ظلمه او چا سره چې ظلم وشي او دې د هغې نه بعد بدل واخلي دې ځای کې ولمن انتصر بعد ظلمه معنی دا دی چې چا انتقام واخیستو کله دې کې دنه معنی د راتلو هم راځي د خیر راتګ دې کې دنه دا معنی پرته د خیر راتله یعنی نصر الله المسلمین دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې مسلمانانو ته خیر راغی الله زورور کړو په کافرانو باندې نو دې کې دنه دا معنی پرته ده د یو شي نه منع کېده المنع دا معنی په کوم دنه پرته ده د لغت په اعتبار سره الله سبحانه وتعالی دی النصیر مرسته کوونکی نو مرسته کوونکی د خپلو پیغمبرانو سره د خپلو ملایکو سره د خپلو ملګرو سره او هغو ټولې زورور کړي دي په دشمنانو باندې ځکه چې النصیر دی الله څه وایي سورة غافر کې انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله وایي موږ مرسته کوو د خپلو پیغمبرانو
څومره پیغمبران چې رالیږلي الله د هغوی مرسته کړې ده دا خو واضح ده او د مؤمنانو چا چې ایمان راوړی دا مرسته به کم کم ځای کې کوو په دنیا کې او په آخرت کې الله النصیر ذات مرسته کوي د خپلو ملګرو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم په دنیا کې به دې الله سبحانه وتعالی داسې مرسته کوي چې نه به دې محتاجوي بل چاته او په آخرت کې به سره الله مرسته وکړي نو بچ به دې کي د آخرت د سختونه دا لویه مرسته دی چې الله یې وکړي الله دې زموږ سره په دنیا کې مرسته وکړي او الله دې زموږ سره په آخرت کې مرسته وکړي او چې د الله د سره مرسته وي او الله ستا ملګری شي نو بیا یعنی ته نور څه غواړي ځکه دا مشهوره خبره ده وایي چا چې الله وموندو نو د ده نه څه شی ورک شوی دی یو سړی دی الله یې وموندو یعنې د الله سره رابطه ده د الله سره ملګرتیا ده نو د ده نه څه شی ورک شوی دی او یو سړی دی چې د هغه نه الله ورک دی نو ده څه شی موندلی دی چې د یو سړي نه الله ورک دی ده سره څه شتي هېڅ ورسره نشتي او چې چا سره الله دی د ده نه څه شی ورک شوی دی نه دی ورک شوی الله النصیر دی مرسته کوونکی دی د مؤمنانو بلکې الله دا خبره په ځان باندې لازم کړې ده ګورې الله باندې څوک څه کار نشي لازمولی الله په ځان باندې په خپله ګورې یو خبره لازموي نو الله په ځان باندې دا لازم کړې ده چې زه به مرسته د مؤمنانو کومه په سورة الروم کې الله وایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین الله وایي ما لازم کړي د په ځان باندې دا خبره چې زه به د مؤمنانو مرسته کومه الله به بل ځای کې وایي والعاقبة للمتقین اخري انجام د چا دپاره دی متقیانو دپاره دی عزت د هغوی دپاره دی وان جندنا لهم الغالبون الله وایي زموږ لښکرې به دا به همیشه زوروري وکفى بربک هادیا ونصیرا ستا رب ستا دپاره کافي دی چې هغه هدایت کوونکی دی او مرسته کوونکی دی نو رب العالمین دی النصیر سبحان الله زموږ دوه قسمه دشمنان دي او موږ الله په دواړو باندې زورور کړي یو مرسته کوي الله زموږ سره د دواړو په مقابله کې خو چې کله پر انسان کې انابت وي الله لکه بعض خلک راشي دا تپوس زموږ نه کوي چې ولې الله مسلمانان په کافرانو نه زورور کوي په پلاني ملک او پلاني ملک کې دې ظلم ته وګوره او هلته وګوره انګریزانو دا چلو کو دلته دا چلو کو او ته وایې چې د الله یو نوم دی النصیر الله مرسته کوي او په ځان یې لازم کړې ده چې د مؤمنانو مرسته به کوي نو په دې ځای کې ولې الله مرسته نه کوي نو جواب په سورة محمد کې الله وایي ان تنصروا الله ینصرکم که تاسو د الله د دین مرسته کوئ الله به ستاسو مرسته کوي ته به ډوډۍ خورې ته به صرف مزدوریانې کې ته به خېټه ساتي ته به د بچو د ښځې غم کې صرف ته به خپل غم راغستی او دغه تپوسونه به کې چې پلاني ځای کې کمزوري مسلمانان دي دوی سره الله ولې مرسته نه کوي په پلاني ځای کې ظلم کېږي الله ولې مرسته نه کوي ته به دغه تپوسونه کوې بس ته به داسې کار وکړې دینداري به په ځان کې راولي د الله د دین مرسته به وکړي د مؤمنانو مرسته به وکړي بیا ګوره چې الله ستا سره مرسته کوي که نه کوي الله خو رښتینی دی په خپله خبره کې الله شرط لګولی دی وایي تاسو زما د دین مرسته کوئ زه ستاسو مرسته کومه تاریخ راوچت که او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دور نه وګوره چې کله هغوی د الله د دین مرسته کوله الله د هغوی مرسته کړې وه که نه وه کړې کړې وه حالانکه په هر جنګ کې چې ګوري مسلمانان د کافرانو په مقابله کې څه کمزوري وو خو بیا هم الله ورسره مرسته کړې ده ځکه چې هغوی د الله د دین مرسته کړې ده نو چې کله د الله د دین سره مرسته کوي الله به تا سره مرسته کوي ما خبره دا کوله چې زموږ دوه قسمه دشمن دي یو ښکاره دشمن او بل پټ دشمن ښکاره دشمن خو واضح دی د کافران شو او د دین د دشمنان شو منافقان شو د ښکاره دشمنان دي الله مؤمنان په دوی باندې هم زور ورکړي دي پټ دشمن کوم یو دی شیطان شیطان زمونږ پټ دشمن دی او خطرناک دشمن دی خطرناک دشمن زمونږ سره شیطان دی الله چې کله په تا کې انابتي
او دینداری ده پکی الله به تا زورور کی په دغه دشمن باندې ځکه چې الله دی النصیر ستا مرسته به وکړي او د رب العالمین مرسته ګوره داسې نه ده الله چې د چا سره مرسته وکړي نو بیا په ده باندې څوک نه زورور کېږي دا خبر الله په سورة العمران کې کړې إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله وی که ما د سره مرسته وکړه که نه نو بیا ګوره څوک په تاسو نشي زورور کېدی وإن يخذلكم او که زم پرېږدم که نه فمن ذا الذي ينصركم من بعده که زم پرېږدم نو زما نه علاوه بیا څوک نشته چې تاسو مرسته وکړي داسې النصیر باچا دی رب العالمین دی النصیر یریدونکو له امن ورکوونکی دقه رب دی چې څوک پورې پناه ونیسي او پناه ویسي په الله ته رب العالمین هغه له پناه ورکوي فنعم المولا ونعم النصیر څه ښایسته مرسته کوونکی دی الله وایي څه ښایسته ملګری دی زمونږ الله رب العالمین ګوره د مؤمنانو سره داسې مرسته کړې ده چې د دوی رعب د کافرانو په زړونو کې وراچولی دی هسې چې د کافران یرولي هسې چې د کافرانو په منځ کې د مسلمانانو تذکره شروع کړي دوی په یره کې شي دا یره هغه النصیر ذات د دوی په زړونو کې وراچولی ده یرولي دي زموږ نه هسې د کافرانو په منځ کې د ګیرې تذکره کوو دوی یریږي او چې کله یو سړی روان دي د کافرانو په مخ کې او د پنسي په دې نیم پړکي باندې دوی ته یې یریږي چې یو ښځه روانې پردې کړي دوی ته یې یریږي چې د هغوی په شاني دغه نه یریږي خو زه هغه مسلمان ذکر کوم چې هغه په حقیقي معنو سره مسلماني الله دې مسلمان له دومره عزت ورکړی دی چې دا کافر د ده نه وچ په وچه یریږي رعب دبدبه زمونږ د بېدینۍ د لاسه هغه دبدبه کمزوري شوې ده زمونږ د بېدینۍ د لاسه یعنې رب العالمین خو ډېره لویه دبدبه مسلمانانو له ورکړې ده هغه زمونږ بېدیني ده چې هغه دبدبه زمونږ څه شوه کمزوري شو رب العالمین د خپلو خاصو بندګانو خو به سمه مرسته کوي بلکې دا وګوره په صحیح بخاري کې حدیث دی الله سبحانه وتعالی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي یعنې حدیث څه کوم حدیث دی حدیث قدسي دی ګوره من عاد لی ولیا الله وایي چا چې زما د دوست سره دشمني کوله یو سړی دیندار دی یو سړی عالم دی یو سړی الله ته نږدې دی او بل راولګېدو د دې سړي سره دشمني کوله تنګوي اذیت یې وله ورکوو تکلیف ورکوو هغه النصیر ذات څه وایي من عاد لی ولیا چا چې زما د ملګري سره دشمني کوله نو وایي فقد آذنته بالحرب زما اعلان جنگ دی دغه سړي سره د دې سړي مقابله وي زما د دې ملګري سره نه ده په اصل کې زما سره ده نو الله النصیر ذات ته مرسته کړې د خپلو ملګرو سره ملایکو سره پیغمبرانو سره زموږ د پیغمبر سره ګوره په بدر کې څنګه مرسته کړې وه په احد کې او بیا په خندق کې او نور چې کوم جنګونه راغلي دي غزوات څنګه مرسته کړې ده هغه النصیر ذات کړې ده که دا ملایک به چا رالیږل خو هغه به رالیږل که په احزاب کې سیلۍ چا رالیږلی و غزو احزاب کې خو الله رالیږلی و که ملایک چا رالیږلی و الله رالیږلی و که په عادیانو باندې عذاب چا رالیږلی و الله رالیږلی و که ابرهه باندې ابابیل مارغان چا رالیږلی و الله رالیږلی و که سمودیان چا تبا کړي الله تبا کړي قارون چا تبا کړي الله تبا کړي د لوط علیه السلام مرسته چا کړې ده چې د لوط علیه السلام قوم یې تبا کړی خو دقه النصیر ذات کړې ده که نو رب العالمین هر وخت کې د مؤمنانو د خپلو ملګرو مرسته یې کړې ده بلکې الله کله ناکله د کافرانو مرسته هم کوي چې کله پکې اسلام ته فایده وي لکه مثال د روم او د فارس جنګ د روم او فارس روم والا اهل کتاب دي دا نصاراو او فارس والا څه دي مجوسیان دوی به د اور عبادت کو نو د مکې د مشرکان د فارس ملګري او مسلمانانو به د اهل کتابو ډله اخیسته ولې ځکه چې هغه دوی ته نږدې دي هغوی سره آسماني کتاب نو الله وایي غلبت الروم جنګ چې کله وشو نو دوی په منځ کې غټ جنګ شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې روم او د فارس نو فارس زورور شو په روم باندې مشرکان سخت خوشحاله
مسلمانان په ورځ ډېر خفه وو. الله وی دوی زورور شو، خو یاد ساتئ وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یو څو کاله بعد ګوره د رومیان به په دې فارس والا باندې زه زورور کوم. الله وی ویومئذ یفرح المؤمنون، په هغه ورځ به مؤمنان خوشحالیږي. نو اوس دې ځکه الله د کافر مرسته هم کوي، خو فایده پکې مؤمنانو ته د هغوی خوشحالېږي، د هغوی عزت پرې ډېرېږي. نو کله کله الله داسې هم کوي. د دې نوم فایده دا ده الله دی النصیر، مرسته کوونکی. که ته دا غواړې دا یاد ساتئ، که ته دا غواړې چې الله ستا مرسته وکړي نو ته به مرسته کوې د الله او د الله د پیغمبر. ښه د الله مرسته به څنګه کوې؟ د الله عبادت کول، د الله د اوامرو خیال ساتل. الله داسې مرستې ته ضرورت نه لري چې د الله څه شی په کار دی او ته یې وله ورکې. نه، د الله مرسته مطلب دا دی چې الله چې تا ته څه وي هغه به کوې، او چې څه نه دې منع کوي د هغې نه ومنع کوي. الله سره مرسته کوي. د پیغمبر سره مرسته څه ده؟ پیغمبر سره خو هغه مرسته نشته کومه چې صحابه کرامو به کوله. اوس د پیغمبر سره مرسته څه ده؟ د هغه په طریقه باندې عمل کول، د هغه دفاع کول، د هغه د عزت خیال ساتل. دغه شان که ته دا وایې چې الله تا سره مرسته وکړي نو د الله د خاصو بندګانو مرسته به کوې. ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا، او څوک چې ملګرتیا کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره، فإن حزب الله هم الغالبون، نو یقینا د الله سبحانه وتعالی لښکر زورور دی. نو ته به مرسته کوې د الله د دین، د الله د پیغمبر مرسته د مؤمنانو سره. الله دی النصیر. نو بیا پکار د مسلمان له چې موږ دغه النصیر رب بندګان یو، نو موږ به په ځان کې طاقت راولو، او چې د چا سره ظلم کېږي د هغه به مرسته کوو. څه به کوو؟ مرسته به کوو. د چا حق څوک خوري د هغه به مرسته کوو. بلکې حدیث کې خو داسې راځي، معروف حدیث دی، په هغې کې داسې دي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې د خپل ورور مرسته وکړه، که ظالم دی او که څه دی مظلوم دی. صحابه کرامو یا رسول الله مظلوم خو موږ ته پته ولګېده چې یو سړي سره ظلم کېږي د هغه به مرسته کوي، خو د ظالم سره به څنګه مرسته کوو؟ فکیف ننصره ظالما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتي تأخذ علی یدیه، دا ظالم د دې ظلم نه منع کول د هغه سره مرسته کول دي. نو موږ ته د نصیر رب بندګان یو، موږ به مرسته کوو د کمزورو سره، د غریبانانو سره، د کونډو سره، د یتیمانانو سره، د محتاجو خلکو سره، د مظلومینو سره، ځکه چې زموږ رب مرسته کوونکی دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. په نی درس کې د دوه نومونه کافي دي، انشاءالله باقي به پر روان درس کې وایو. او داسې مکمل څو نومونه شو؟ مکمل واو یا نومونه شو. واو یا نومونه موږ د الله سبحانه وتعالی ووي. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ مرسته وکړي په دنیا کې او په آخرت کې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.